ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. وایان بشیر بشردوست د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په تیر کال کې نږدې 600 کسان د مخدرو توکو د قضیو په تړاو نیول شوي او عدلي ادارو ته سپارل شوي دي او همدارنګه 280 روږدي کسان د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول او درملنې لاندې دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نښهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي عزت الله صابون وایي چې په تیر کال کې په دې ولایت کې د مخدرو توکو د بېلابېلو قضیو په تړاو کابو 600 کسان نیول شوي او د عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. 590 تنه مظنونین نیولي چې 383 قضیې کېږي د 280 ډول نشهیي توکو 542 لیتره الکولي مشروبات سره چې د دوی دوسیې ترتیب عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. ښاغلی صابون همداراز وایي په روغتیایي مرکزونو کې 280 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي. او موږ هغه معتادین چې په سرکو به پراته وو، په چوکو به پراته وو، خلک به یې په عذابول، غلاګانې به یې کولې، خپل کورونه به یې اذیتول، نو هغه هم ټول راټول کړي. اوس فعلا زموږ سره په کم کې 280 کسه معتادین موجود دي چې تر درملنې لاندې دي. نو دوی به تداوي کیږي او جوړ روغ به خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي چې د امنیت ټینګښت، عامه نظم خوندیتوب، د جرمونو مخنیوی، د مجرمینو د کشف او نیولو مسؤلیت لري. د بلخ ولایت یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو په دې ولایت کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډ نندارتون له ترسره کېدو څخه ستاینه کوي. له بلې خوا د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ چارواکي د داسې نندارتونونو جوړول د هیواد د تولید شوو توکو د پیژندلو او بازار موندنې لپاره ګټور او اغیزمن بولي. د اسلامي امارت چارواکي د بېلابېلو لارو چارو له لارې د هیواد د اقتصاد د ودې او پیاوړتیا په لټه کې دي او هڅه کوي چې د پانګوالو او صنعتکارانو د ملاتړ لپاره غوره خدمات وړاندې کړي ترڅو د تولید او سوداګرۍ وړتیاوې لوړې سي. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس حافظ امیر محمد متقي ویل چې دا ډول نندارتونونه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخولو ترڅنګ د کورنیو تولید شوو توکو په پیژندلو او معرفي کولو کې اغیزمن ښیي. موږ تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې هدف د دې غونډې زموږ او ستاسو د هیوادوالو نړیوالو په دې سره باید وپوهېږو چې لله الحمد د افغانستان تولیدات په دې توانېدلي دي چې د کورني ضرورت سربیره بهر ملکو ته په معیاري او استاندار توګه صادرات کولی شي. په ورته وخت کې د بلخ ولایت یو سوداګر نظر محمد وایي چې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې په بېلابېلو برخو کې د خلکو پر ژوند مثبت اغیز لري. ارتباطات تجاری کشورها با همدیگر این تاثیر بسیار مثبتی به مردم ما شما داره، به کار و بار مردم ما شما، به فرهنگ ما شما، در همه چیز در هر سا که بگین تاثیر خود داره. خب این نمایشگاه ها ببینید محصولات ازبکستان در این جمعه ببینید تجار ما شما از این آگاهی پیدا میکنن. خب محصولات مثلا فردا یا دیگر روز محصولات ما مثلا در اون طرف میرن نمایش میشه. د بلخ ولایت یو صنعتکار عبدالشکور په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د نندارتون د جوړولو ستاینه وکړه او دای د صنعتکارانو د ملاتړ او د هیواد د اقتصاد د ودې لپاره یو اغیزمن ګام وباله. ما استقبال میکنیم در نمایشگاه بازگرا شوه. ما خوش هستیم که تولیدات وطن خود ما در نمایش بگذاریم. ما خوش هستیم از برگزاری همین نمایشگاه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې د کورنیو پانګوالو او ځینو بهرنیو شرکتونو په ګډون ګډ سوداګریز نندارتونونه ترسره شوي دي. د دې نندارتونونو موخه د کورنیو تولیداتو ملاتړ، د توکو لپاره مناسب بازار موندنې، د سوداګرو او صنعتکارانو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ده. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه ورځ.
ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور